السلام علیکم ګرانو دوستانو. په دې ویډیو کې به نن زه تاسو ته ښایم چې مونږ څنګه د یوټیوب ارننګ چې کوم دی هغه اصول کولی شو، لکه خپل کارت ته ټرانسفر کړو. یوټیوب چې کوم ارننګ مونږ کړی وي پکې، لکه چینل مونیټایزیشن کړی وي او پیسې ویډیو ویوز هر سم زیات وي او هغې نه به مونږ پیسې څنګه اصولو. نن دې باره کې ویډیو ده. نو چې کوم ملګرو زما هاو ټو پښتو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره هم ویډیو شیر کړئ. ټولو نه مخکې دا چې تاسو به ځان له یو بینک اکاونټ چې کوم دی جوړ کړئ چې انلاین برانچ لکه انلاین بینک وي. نن سبا هر ملک کې لکه انلاین بینک زیات وي، خو چې کوم بینک له تاسو ورشئ هغې یو څو شیزونه دي هغه به تاسو یاد ساتل پکار وي. هغه به تاسو نه دلته غواړي. تاسو دلته به ولیکئ سرچ کې ګوګل، اینه پس دلته به ولیکئ تاسو ګوګل ایډیسنس چې کوم دی دا به سرچ کوئ. دلته دا چې کله سرچ کوئ نو تاسو ته به اول چې کوم دی دا راوړي، دا ړومبی چې کوم دی دا به کلیک کوئ. که تاسو چېرته دا اټومیټک چې کوم تاسو مونیټایزیشن د یوټیوب کله انیبل کوئ، که هلته هم چېرته ایډیسن اکاونټ جوړ کړی وي نو هغه به دلته ساین کوئ، او که نه هم جوړ کړي نو دلته به ساین اپ باندې کلیک کوئ او دلته به ځان له چې کوم تاسو ایډیسن اکاونټ جوړ کړی وي هغه به ساین کوئ دلته، او که نه وي نو دلته تاسو جوړولی هم شئ. اسانه طریقه دلته به تاسو یو ویبسایټ چې ستاسو کوم وي هغې یو آر ایل لینک به ورکړئ دلته، او لاندې به خپله ایمیل ورکړئ. که تاسو ایمیل سره ټچ کړی وي نو دلته خپل ایمیل به ورکړئ. ستاسو چې کوم د یوټیوب ایمیل وي یا څه دغه وي هغه به هلته ورکړئ نو دلته به ستاسو اکاونټ جوړ شي. که الریډي تاسو یوټیوب مونیټایزیشن چې کله انیبل کوئ هلته هم په خپل ایمیل ډایرکټ جوړه کړي وي نو بیا ډېر اسانه دلته به صرف ساین کوئ او ایډز هم انیبل کړي نو په هغې به تاسو له پیسې درکوي په یوټیوب باندې، او دلته خپل ارننګ هم تاسو معلومولی شئ. ما الریډي جوړ کړی دی، دا وګوره زما اکاونټ راواخوتو، خو چونکې زما چینل مونیټایزیشن نه دی انیبل شوی. دا چې کله راوړي نو تاسو ته خپل ارننګ هم مکمل دلته ښیي. په سکرین باندې بیلنس درته ښیي چې تاسو سره څومره ارننګ دی، تاسو څومره ګټلی دی، نو هغه تاسو ته دلته ښیي. چې دا کله تاسو آی ډي دلته لاګین شو او دا بیلنس هر څه چیک کوئ نو چونکې زما انیبل شوی نه دی، خو تاسو ته به طریقه زه ښایم. نو دغې ګوټ ته چې راشئ بیلنس سره چې کوم دا اپشن دی، دغه درې ټاکې چې کوم دي دا به کلیک کوئ. داسې دلته ویو پیمنټ چې کوم دی دې باندې به کلیک کوئ. چې کلیک کوئ نو تاسو به هله دا پیسې اصول کولی شئ. دلته یوه ارننګ هم تاسو ته مخامخ ښیي، خو چې کله ستاسو 100 ډالر وي که نه 100 نه کم تاسو نشئ سینډ کولی. لکه 100 ډالر به خامخا وي نو که هغې نه بیا زیاتې وي نو تاسو سینډ کولی شئ، خو چې 100 نه کم وي هغه پیسې تاسو خپل کارت ته نشئ ټرانسفر کولی. نو ټول نه مخکې چې ستاسو 100 ډالر نه کمې نه وي چې زیاتې وي نو تاسو به ټرانسفر کوئ. نو دلته تاسو ته ښکاري هاو یو ګیټ پیمنټ. نو پیمنټ تاسو څنګه حاصلوئ؟ دلته چې دا پلس کلیک کوئ، چونکې زما نه کېږي، ما مونیټایزیشن نه دی انیبل کړی نو زه نشم اصول کولی. نو دا چې کله تاسو دغه کوئ راواړوئ، که چېرته ستاسو مونیټایزیشن انیبل وي او پیسې اصول کول غواړئ خپل کارت ته، نو دلته چې کوم دی تاسو به خپل دغه چې کوم دی دا کلیک کوئ دا، نو دلته به خپل د بینک کوم اکاونټ چې تاسو جوړ کړی دی نو هغه به بیا لکه کارډ مارټ تاسو د بینک جوړ کړی وي هغه به دلته د دې ټول انفارمیشن به دلته ورکړئ نو ستاسو کارډ ته به ټرانسفر شي پیسې، او بیا تاسو په کارډ باندې بینک له به ورشئ راو به یې باسئ په اسانۍ. ټولو نه مخکې که ستاسو کوم بینک له ورغلي نو انلاین بینک کې به تاسو ځان له اکاونټ جوړ کړئ. که جوړ کړی هم نه وي چې انلاین بینک وي، نو سبا خور ځای کې انلاین بینک وي نو دا یاد ساتل پکار دي چې انلاین بینک کې به تاسو اکاونټ جوړوئ. دویم تاسو له یاد پکار دی د بینک کوم بینک له تاسو ورشئ د بینک نوم یاد ساتل پکار دی چې څه بینک دی، یو بی ایل بینک دی هغې نوم یاد ساتل پکار دی.
او درې نور شیزونه دي چې یو دی سویپ کوډ څه شی دی دا چې کوم دی دا تاسو نیټ سرچ کې هم پیدا کولی شو هیلپ لاین چې کوم دغه وي هغې نه د بینک منیجر وي هغې نه هم تاسو د دې معلومات کولی چې سویپ کوډ ماله را بل دویم چې کوم دی هغه آی بی ان نمبر دی داسې شارټ غوندې نمبر وي هغه به هم تاسو له درکړي دغه چې کوم تاسو بینک د دغه کوئ هغې نه تپوس کولی شئ هغه به تاسو له آی بی ان نمبر چې کوم دی شارټ درکړي او بل چې کوم دی ستاسو یور کمپلیټ اکاونټ نمبر چې کوم دی هغه به تاسو له لکه ټول پروفایل دله درکړي ستاسو پوره انسټرکشن پکې وي انسټرکشن چې کوم دی هغه تاسو به هم دلته ورکوئ چې ستاسو د بینک څه دغه د پروفایل مکمل ډیټیل هغه به درنه غواړي دلته یوټیوب کې به تاسو ورکوئ تاسو ته زه ویډیو کې ښیمه تاسو ته به بیا داسې راوړي نو دې کې به خپل سویپ کوډ هر څه مکمل ډیټیل ورکوئ ستاسو پروفایل اکاونټ ډیټیل چې کوم دی همدلته ورکړو ستاسو اکاونټ ته پیسې ورشي او بینک له به ورشي او خپلې پیسې به ترې وصول کوئ په اسانۍ سره